عجیبه وخت دی که نه چې په حیث د مسلمان او په حیث د افغان موږ هېڅ هم نشو کولی او ډېر خلک ما نه دا سوال کوي آیا دا صحیح وخت دی موږ دپاره چې مسلمانان اوسو آیا موږ ته دا صحیح وخت دی چې موږ افغانان اوسو ځکه په یو کونج کې ماشوم مړ کېږي او وینه تویېږي موږ څه شی نشو کولی یو نامعلوم کس راځي زموږ په کلي کې او کوڅه کې ښار کې بم الوځي او صلحه وژل کېږي موږ څه شی نشو کولی زموږ په لاس کې څه شی نشته دی د یو مور زوی چې وړیتوب نه یې غټ کړی تکلیف زحمت یې پرې تېر کړی دی هغه ځي اروپا ته او سیندونه یې خوري او ځوانان په څه شی نشي کولی دوی وایي چې عجیبه وخت دی موږ څه شی نشو کولی په هر مجلس کې د سیاست بحث روان دی او بیا هم دوی څه شی نشي کولی او بیا وایي چې موږ اخر وکوسه دا عجیبه وخت دی یو عجیبه وخت دی له یو مثال چې په توره شپه کې توره پیشو نیول دي هېڅ څوک نه پوهېږي څه شی کېږي او ډېر خلک تشویش دي خو زه یو پیغام لرم ځکه زه دې موضوع باندې بحث نه کوم زه راځم تا باندې بحث کوم دا ته چې ما په سکرین کې ګورې بلې تا سره خبرې کوم هغه دا دی چې په دې پوه شه وروره او خورې چې الله سبحانه وتعالی تا کله مسؤلیت نه اخلي چې کوم ستا په لاس کې نه دي ځکه سورې بقره آخري آیات ولوله 260 لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت الله سبحانه وتعالی هیڅ نفس مسؤول نه ګڼي یا به بوج نه چې کوم شی چې هغه اوچتوی نشي او هر نفس یعنی هر انسان ته او زه موږ خپل مسؤلیت لرو د ښو د بدو کوم څوک چې څه شی کوي هغه خپل مسؤلیت لري نن دغه وخت دی بلکې الله سبحانه وتعالی په قرآن کې په سورې حدیث کې په 14 آیات کې آیا وخت نه ده راغلی چې مسلمانان مؤمنان چا چې ایمان راوړی ویښ شي پاڅېږي او د الله سبحانه وتعالی چې کوم حکم کړی په هغه باندې اطاعت وکړي نو زه دا وایم چې کوم شی ستا په قدرت کې دی چې هغه ستا لاس دی ستا ژبه ده ستا خوله ده تا هغه په کنټرول کې نیولي دي چې کوم شی ستا په کنټرول کې نه دي انشاءالله وتعالی هغه به ستا خدای په کنټرول کې درکړي چې هغه په کابل کې بم دی ځوانان سیندونه وخوړل مورګانې کونډې شوې زموږ خورګانې بې څادره پاتې شوې د دې وجې نه چې کوم شی زموږ په کنټرول کې دی موږ هغه په کنټرول کې نه دي نیولي زه راته خپل ځان نه پوښتنه وکړم او تا نه پوښتنه وکړم ته کولی شې چې صرف او صرف یو جمعې تر بلې جمعې پورې په هغه څه عمل وکړم باندې ته پوهېږې چې هغه دروغ دی غلط کارونه دي چې هغه ونه کړي کوم شی چې ته په اسلام کې پوهېږې په هغه عمل وکړې ته کولی شې نشې کولی ځکه تا خپل ټول ژوند په دروغو په بد عملو باندې شروع کړی دی او په همغه باندې جریان لري په ځان نه پوښتنه وکوئ لږ د حقیقت ځان ته ووایي دا څومره چې موږ په اسلامیاتو پوهېږو دا څه چې زموږ په کنټرول کې دي په هغه موږ عمل کولی شو نه شو کولی که وکړو زموږ ټول ژوند بربادېږي ځکه زموږ ژوند په بې بنیاده شیانو باندې موږ درولی دی زه غواړم تاسو آخري خبره وکړم او هغه دا ده چې خدای به تا نه پوښتنه نه کوي کوم شی ستا په کنټرول کې دی والله بالله چې خدای به تا نه یقینا پوښتنه کوي چې کوم شی ستا په کنټرول کې ستا په اعمالو باندې نو آیا دا وخت نه دی چې راشي او خپل اعمال صحیح کړو آیا دا وخت نه دی چې خپل ایمان ته آواز وکړو او په هغه څه عمل وکړو کوم چې موږ ته خدای پاک په قرآن حدیث ذکر کړي دي السلام علیکم